السلام علیکم ګرانو دوستانو د محمد نبی لس ریکارډونه چې په نړیوالو سیالیو کې جوړ کړي دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلاوري لوبو لوبډلمشر او په شلاوري لوبو کې د نړۍ غوره لونډر محمد نبی چې له کلونو رئیس کرکټ کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د نړۍ په غوره تجارتي لیګونو کې هم لوبېدلی دي یو شمېر ریکارډونه یې جوړ کړي دي چې دلته یې له تاسو سره شریکوو ویډیو تر اخره راسره وګورئ که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ په دې چینل کې هره ورځ د افغانستان او د نړۍ د کرکټ تازه معلومات له تاسو سره شریکوو محمد نبی په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې زر منډې او ترڅنګ یې 100 وکټې پوره کړي دي هغه دغه ریکارډ په خپل نوم لري نوموړي 2914 منډې کړي دي او 142 وکټې یې ترلاسه کړي دي په نړیوالو لوبو کې محمد نبی بیا د زر منډو په پوره کولو سره 50 وکټې هم اخیستې دي او ترڅنګ یې 50 کیچونه هم نیولي دي چې له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې په دغه لیست کې نوم راغلی دی محمد نبی همداراز لومړی مقام لري چې په شلاوریز لوبو کې زیاتې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې اخیستې دي هغه 14 ځلې په نړیوالو شلاوریز لوبو کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې ترلاسه کړي دي محمد نبی د توپخانې په 1 پوزیشن کې د زیاته منډه کولو ریکارډ هم په خپل نوم لري هغه په 1 پوزیشن په نړیوالو شلاوریز لوبو کې 9 زیاتې منډې ترلاسه کړي دي او په دغه پوزیشن کې د زیاتو منډو جوړولو لومړی مقام لري هغه دا منډې د آیرلند پر وړاندې په 2018 کال کې کړې وې نوموړی په نړیوالو شلاوریز لوبو کې 3 ځلې څلور لوبغاړي سوځولي دي او په دغه ریکارډ کې هغه بیا په 10 مقام کې ځای لري په دغه ریکارډ کې بیا راشد خان په 2 مقام کې دی په نړیوالو شلاوریز لوبو کې د محمد نبی او بل ریکارډ دا دی چې هغه 5م توپ اچونکی دی چې زیات توپونه یې کړي دي نوموړی په یو نوي لوبو کې 1955 توپونه اچولي دي په نړیوالو شلاوریز لوبو کې بیا په یوه لوبه کې محمد نبی 2 اورونه میډن ترسره کړي دي یعنی هغه اورونه چې هیڅ منډه پرې پکې نه وي سوې په دغه لیست کې محمد نبی په 2 مقام کې راغلی دی دا که څه هم یو ښه ریکارډ نه دی خو محمد نبی په دغه لیست کې هم راغلی دی یعنی په هغه لیست کې چې ډېرې منډې یې په شلاوریزو نړیوالو لوبو کې ورکړي دي په دغه لیست کې محمد نبی 6م راغلی دی هغه 2122 منډې ورکړي دي محمد نبی همداراز په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې د زیاتو کیچونو نیولو ریکارډ کې هم نوم لري هغه په دغه لیست کې 3م لوبغاړی دی چې زیات 50 کیچونه یې نیولي دي محمد نبی بیا د 10 وکټې لپاره د زیاتو منډو ملګرتیا د ریکارډ جوړولو په برخه کې هم نوم لري هغه او ګلبدین نایب د 10 وکټې لپاره د پاکستان پر وړاندې د 1 منډو ملګرتیا کړې وه چې په دغه لیست کې د محمد نبی نوم په 1 مقام کې راغلی دی که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان